دا ملک سبا خدای ماتوي نن دی خدای د منځه ویسي چې زما بچي ته انصاف نشي ورکولی خوشبې دې را لنډې دي وخت دې را لنډ دی ته که دلته د هندوانو بادشي وه ته ورسره هندو وې چې د سیکانو بادشي وه ته ورسره سیک وې چې د انګریزانو بادشاهي وه ته د ترکانو په خلاف ته خلافت عثمانیه په خلاف یا ته د انګریز په فوج کې د مسلمانانو په خلاف جنګېدې زه پرون د مسلمان وم زه پرون د افغان وم زه پرون د پښتون وم زه نن هم افغان یم زه نن هم مسلمان یم زه نن هم پښتون یم انشاءالله د چمن ولسه په تاریخ کې به د ده په ورانېدو کې د ده په خرابېدو کې به ستاسو ډېر لوی نوم وي زه چې د حق خبره کوم دا سترګې په کلګي کې نیولې که مړه وو که ژوندي وو دا لمر په سترګو وینو چې پر دې بلوچ پښتون وطن به راخېږي د دې ریاست او پاکستانیت په نامه د پنجاب د دې غلامۍ به ځان خلاصوي چې مولوي صاحب ته د یو افغان په صفت د یو مسلمان په صفت که ته په رښتیا د دې کلي د اثره وتلی که ته په رښتیا د پاکستان د ریاست پر وژو دلته ناست نه یې که ته خود مختار یې که ته په رښتیا امارت اسلامي افغانستان یې نو زه بیا د تا پوښتنه کوم پر دې خپل ولس ننګ وکړه در تا په ډېر کمزوري پوزیشن کې چې ته موږ سره په جنګ وې پر هر قدم دې بم ورته ایښوی پر هر قدم دې خودکشي ورباندې کوله د شهید جنرال رازق څه هېچ چا دا لاره بنده نه کړه نو ته ولې نه شې کولی ډېر هره ورځ حاجیان ملایان په مختلفو نمو دا عطر ولګوي غسلونه وکړي ګرد د ورځ په دا کیله کې د یوې انچې دپاره تېروي لعنت چې پر داسې پیسو وي ته په دې باندې خپل بچیان ساتي مصور خان د خپل پلار او مور د خپل خاندان صرف په دې ګناه نن پورته سوی دي چې تا پیسې ولې ګټلي ته ولې پیسې لرې د دوی پیسې د ده د خاندان پیسې نن د ده د بچي د مرګ ذریعه ګرځېدلې دي په کوټه کې د های کورټ په څنګ کې درنه ناسته ده په یوه جج کې دا غیرت نشته چې د دا کرسۍ یې راولاړ شي چې زه څه کوم چې دلته ناست یم په یوه جج کې دا ایمان نشته چې د های کورټه راووځي د درواغو د رښتیا نوټسان واخلي خپل جنګ ته مسلط سوي جنګ ته یو بل نوم ورکوي چې دا د اپیکس کمیټې فیصله ده چې موږ به دې وطن ته امن ورکو انتها پسند او دهشتګرد ختمو پرون چې ته په چا پسې په غره کې ګرځېدې هغه نن ستا د کلي و دروازه ته ولاړ دی هغه نن ستا د موټر و دروازه ته ولاړ دی زموږ د ولس نفس تر پزې رسېدلی دی ساه یې بنده ده په دې پوه یو دا سره جنډه چې د ده د کلي په دروازه کې نن تاسو ورته وګورئ دا لار چې ځړېږي دا داسې دی لکه د ده پر سر چې دا ګرد وطن سپور وي ده ته وایو نور خوند ولکه پر واخې دا یاد ولره نور خوند په ولکه پر واخې هغه څه چې دې کړي دي دا هغه به هم دې کام ته حساب ورکوي او د نورو څه کولو څخه لاس واخله تر 4 تاریخه پورې موږ د دوی انتظار کوو پر 4 تاریخه به د بد ورځ وي د دې پرلته څخه به په یو لوی عظیم شان جلوس کې ځو د ډي سي د دفترو مخ ته به درنه اچو دا اس آی او د ام آی د دفترانو مخ ته به درنه اچو هغه درنه کې به بیا فیصله کوو چې مخ ته څه کوو کام سپین ږیری کامي او وطني مشر شهید لالا ته زموږ ډېر خوږ ورور د شرافت د مینې او د ورورولۍ یو منبع اسد خان اڅکزي شهید ته زموږ د دې کام او پر وطن ننګ کوونکو شهیدانو که نقیب دی که عمران دی که سرکی دی که رحمت الله دی که ایوب دی که عبدالله دی یا داسې په دې لاره کې که زموږ د دې ډیورنډ لاین اوسېدونکي پښتنو افغانانو وروڼو کورنیو څخه په دې وطن کې د خپلواکۍ په خاطر د خپل تجارت کاروبار بحالۍ په خاطر د منځه په سرو وینو تللي دي شهیدان سوي دي
هغه ټولو شهیدانو ته داسې د پښتون افغان ملت بیا په خصوصي توګه د خپل ګوند ټولو مقامي شهیدانو ته داسې د ملتپاله ګوندونو قامي تحریکونو که پښتونخوا نیشنل عوامي پارټي عثمان خان وي که داسې د پښتون تحفظ مومنټ زموږ د خړ کمر شهیدان وي ارمان ورور وي داسې زموږ چې څه په دې وطن کې په شهادت د کام په سر تللي دي ټولو شهیدانو ته د خراج عقیدت سره ګلونه وړاندې کوم. ګرانو وطنوالو داسې کوئ چې زموږ دا وینې زموږ د کام د یو ښه سباون په خاطر د منځه تللي وای زموږ دا شملول زموږ دا ننګیالي ځوانان زموږ دا سیاسي کارکنان په شهادت تللي وای زموږ مسلې حل سوي وای زموږ وطن د امن د ورورولۍ د خپلواکۍ یو پراخ لوی کور او ټغر جوړ سوی وای نو هم به شوی موږ به دا ویلی چې زموږ د پلار وینه توی سوه زموږ د ورور وینه توی سوه زموږ د اکا د زوی وینه توی سوه زموږ د ملګري وینه توی سوه زموږ د اتحادي ملتپاله ګوند د ملګري وینه توی سوله زموږ په دې کام کې زموږ د عالم وینه توی سوله زموږ ډاکټر شهید سو زموږ وکیل شهید سو خو که چیرې دوی شهیدان سوي موږ خپل مرام ته رسېدلي وای نو هم به ټیک وای خو نه عزیزانو پښتنو افغانانو ورونو موږ د یو داسې لیوه په خوله کې ورکول سوي یو چې هغه هره ورځ د پښتون افغان ملت په تن خپله خوله سره ساتل غواړي د هغه هره ورځ خواهش دا وي چې زما مخې ته د یو افغان وینه توی سي د یو پښتون وینه توی سي د هغه د ژوند د چلولو د شپې د صفا کولو د ورځې د صفا کولو بنیادي مقصد نن دا ګرځېدلی دی چې بس ستا وینه به وي د ده روزنه به وي دا ځکه وایو دا نن چې ستاسو مخې ته ولاړ یو په دې ډیورین لاین دا کام راغونډ سوی دی دا په احتجاج دی ګرانو وطنوالو د آینه د قانونه د دنیا د رواجه وتلې خبره نه کوي تش روزګار غواړي خپل بچي په خپل حق حلال روزي ساتل غواړي خپله شپه په یو غریبۍ تېرول غواړي دی ورته ولاړ دی ویا دا 15 کاله یا په بله معنا چې د 1893 پر دې تاریخ خبره کوي چې دا 100 کم و بیش 32 کاله کېږي دی وایي دا هر څه غلط سوي دي دی نه د افغانیت د رشتې تعلق مني نه د پښتنو ورورولي مني نه زموږ قرابت مني نه زموږ افغانیت مني نه زموږ پښتنوالی مني ګرانو وطنوالو داسې پرون زموږ په افغان وطن پښتون وطن کورمه کې کم و بیش 115 کسان په شهادت ورسېده وای دا څه شی دی دواړو خواو ته پښتانه دي که توري دي که بنګش دي وای دا شیعه سني مسله ده نو موږ پوښتنه کوو د شیعه سني بنیاد خو د کراچي راپورته سوی دی که بریلوی دی که شیعه دی که سني دی د شیعه سني مسله خو ګرانو وطنوالو په پنجاب کې په ګوجرانواله کې په جنګ ښار کې په زرونو انسانان په سوونه په قتل سره ورسول هغه په ورورولۍ سره پیوند کړل دا جنګ د ایرانیانو د سعودیانو نن د پښتنو وطن ته راوړی دی داسې زموږ ماشوم بچی مصور خان د خپل پلار او مور د خپل خاندان صرف په دې ګناه نن پورته سوی دی چې تا پیسې ولې ګټلي ته ولې پیسې لرې د دوی پیسې د ده د خاندان پیسې
نن د ده د بچي د مرګ ذریعه ګرځېدلي دي او که څوک دا وایي چې دهشتګردي انتها پسندي صرف دا ده چې پر یو چوک دماکه وسوله ما 10 لاشه پورته کړل ما 10 لاشه پورته کړل یا دا انتها پسندي ده دا دهشتګردي ده دا د انسانیت وتلی کار دی چې دا ریاست ذمہوار دی چې تا زما په بچانو رزق او د روزۍ دروازه بنده کړې ده تر دې لو دهشتګردي په دنیا کې نسته دا دهشتګردي ده دا انتها پسندي ده چې د ریاست په نامه زما د وطن وسایل خلک لوټي دا تاسو نه وینئ دا چې هره ورځ په دوکۍ کې دا چې هره ورځ په هرنایي کې دا چې هره ورځ په مارواړ کې دا چې هره ورځ په سمالنګ کې دا چې هره ورځ زموږ د وطن په هغه سیمو کې چې یا کویله پیدا کیږي یا سنگ مرمر راوځي یا د تیلو خبرې روانې دي یا ګیس پکې پیدا سوی دی یا زموږ دغه چې د توبې کاکړۍ څخه نیولې بیا در کلکه در کلا عبدالله پورې راځه دا پښتون وطن د کاکړو دا څوکزو د دې وطن د درنو قبیلو چې دی دا په لکونو ایکړ مځکې دا ټیم زموږ د سیالکوټو د ګجران والې خلکو الاټ کړي دي په دې غرونو کې خدای پاک وسایل ایښي دي دا ډېره لویه دهشتګردي ده دا ډېره لویه انتها پسندي ده چې ته په زور په توپک چې زه خبره کوم چې زما حق دی ته خبره د پاکستان ده چې زه خبره کوم چې وروره زما د حق پوښتنه کول غواړي زما سر ته امن نسته زما سر ته امن ورکول غواړي ته وایه ته پر فوج تنقید کوې چې زه هم ځئ ما ته انصاف نه میلاویږي زما شهیدان کیږي په کوټه کې د های کورټ په څنګ کې درنه ناسته ده په یوه جج کې دا غیرت نسته چې د دا کرسۍ یې راولاړ سي چې زه څه کوم چې دلته ناست یم په یوه جج کې دا ایمان نسته چې د های کورټه راوځي د درواغو د رښتیا نوټسان واخلي یعنی دا به زه څنګه منم چې زه پر عدلیه خبره کوم ته واته توهین عدالت کوې یعنی که زه پر جج خبره کوم زه توهین عدالت کومه چې انصاف ځینې غواړم د خپل قام د بچیانو تحفظ ځینې غواړم ته واته توهین عدالت کوې چې زه وایم دا فوج ما وژني ما په لوږه وژني ما په انتها پسندو وژني ما په خپله وژني ته وایه ته پر فوج تنقید کوې په هند کې لارې ورته جوړې چې پر فوج تنقید ناروا دی چې زه هم زه حق غواړم ما ته خدای وطن راکړی دی ستا په خیرات کې نه دی راته میلاو سوی په تاریخ کې خدای راکړی دی د زرونو کالو تاریخ یې لرمه ته وایه ته پاکستان نه منې ته پاکستان ماته ستا ارادې نورې دي نو یوه خبره درته کوو که پر تا دا ښه لګېږي که بده لګېږي که خدا ملک سبا خدای ماتوي نن دې خدای د منځه ویسي چې زما بچي ته انصاف نشي ورکولی زما وطن ته روزګار نشي ورکولی زما پر روزګار باندې بندیزونه لګوي د تاسو د هندوستان بارډر پاته دی د تاسو د ایران بارډر پاته دی یا د فوټبال په ګراونډ کې ولاړې یا زما د وطن په کالجونو کې ولاړې یا پر یو ځای پر یو چوک باندې په اتڼ اخته وردۍ دې په غاړه ده ستا کار دا نه دی ستا فرایض دا نه دي چې ته په کالجو کې ګرځې ستا فرایض دا نه دي خلکو ته دا مردارې پیسې د انټرۍ په نامه یوه او دوې ورزیاتې کړه و یوه ته وه ټورنمنټ جوړ کړه و بل ته وه په کالج کې پروګرام جوړ کړه نن درېیمه ده نن څلورمه ده صرف او صرف د دې جلسې د مخنیوي دپاره ول په چمن کې ایجوکیشن ویک موږ مناوو میله موږ جوړوو نه میله وه نه د ایجوکیشن د ترقۍ خبره وه صرف د دې جلسې د مخنیوي دپاره په ښار کې یو هلچل یې جوړ کړی و چې د شهیدانو دپاره به خلک راونوځي نو ته خلک راګرځولی سې تاسو میډیا والا دې خلکو ته نن دا خپل میډیا د لارې وښکاره کړي چې د دې ولس مخنیوی ته کولی سې دا په زرونو انسانان دا چې حق غواړي خپله غوښتنه د حق کوي ته د دې دپاره په یوه ډرامه او په بله ډرامه دنده دې جوړه کړې ده ستا کار دا څه دی ته یو ملک یو شملور بل په بل نامه بل په بل نامه بل ملا بل مفتي بل شیشي هره ورځ کلې ته در غواړې ستا د انټري د یوې بجایه دوې سوې ستا د دوو بجایه درې سوې د فوج دا کار وي د فوج دا ذمه دارۍ وي
زه چې د حق خبره کوم تا سترګې په کلګي کې نیولې او تا امریکن ریمن ډیوس چې ستا د ISI خلک یې په مرګ ورسول په اکسیډنټ و په هره کیسه چې و تا صحیح سلامت تر واستاوئ تا ابینندن چې ستا پر خاوره د جنګ په نیت راغلی و په کریش هلیکاپټر کې ستا په لاس درس شو تا سترګې ورتورې کې ویښتان دې ور ورکړل و هندوستانیانو ته دې ویلې که یو خراش تراش پر ستا قیمت یې درکوو صحیح سلامت په لاس ورکړي ته هره ورځ د افغان کور ته ولاړې ته نن د بلوچ پښتون پر خاوره د تېرۍ په نامه باندې د زیاتوب په نامه باندې خپل جنګ ته مسلط سوي جنګ ته یو بل نوم ورکوې چې دا د اپیکس کمیټې فیصله ده چې موږ به دې وطن ته امن ورکو انتها پسند او دهشتګرد ختمو جنګ خو تا درولی نه دی تا پر پښتون بلوچ وطن د یوې ګنټې دپاره جنګ درولی نه دی ته څه دا خبرې کوې خو جنګ نن ستا هغوی په خپله ستا در کیلو د رسولی دي پرون چې ته په چا پسې په غره کې ګرځېدې هغه نن ستا د کلي و دروازه ته ولاړ دی هغه نن ستا د موټر و دروازه ته ولاړ دی خبره خو دا نه ده چې ته په دې بنیاد باندې جاسوسان سره راټول کړې دستخطونه په وکړې چې دا فیصله مو وکړله هغه فیصله مو وکړله موږ پوه یو ستا کردار د پښتنو په متل د هغه لیوه دی چې پښتانه وایي چې لیوه څه غواړي لیوه دوړې و باران غواړي ته دا بلوچ پښتون وطن په دوړو او په باران باندې سره اخته کول غواړې زما پر کویله ستا نظر دی زما پر سمندر ستا نظر دی زما پر کرومایټ ستا نظر دی زما د تورو رنجو پر هغه غرو ستا نظر دی زما پر ځنګلات ستا نظر دی زما د ډیورنډ لاین پر کاروبار ستا نظر دی ته د کیلیو د غلو په اخوا بل څه لرې ته بل فصل لرې ته چاته څور کولی شې ته زما تجارت قبضه کول غواړې ته زما اوبه قبضه کول غواړې ته تاریخ نه لرې نه ته تاریخي وطن لرې ته چې زورې په هغه خوا دې مخ وي ته که دلته د هندوانو بادشي وه ته ورسره هندو وې چې د سیکانو بادشي وه ته ورسره سیک وې چې د انګریزانو بادشاهي وه ته د ترکانو په خلاف د خلافت عثمانیه په خلاف بیا ته د انګریز په فوج کې د مسلمانانو په خلاف جنګېدې زه پرون د مسلمان وم زه پرون د افغان وم زه پرون د پښتون وم زه نن هم افغان یم زه نن هم مسلمان یم زه نن هم پښتون یم زه نن هم د دې وطن مالک یم زه زره کاله مخکې هم د دې وطن مالک وم ته زورور یې ځکه ته داسې زورور یې چې ته تاریخ نه لرې او پښتانه وایي چې تلتک نه درلودی چې پیدا یې کړې بیا د سرې غرمې پکې پروت و تا تلتک در اوسه لیدلی نه دی ځکه ته دا زور دا جبر دا هینې تویول دا تباهي او دا بربادي جاري ساتل غواړې خوشبې دې را لنډې دي وخت دې را لنډ دی ته چې د کومو حالاتو سره مخامخ یې او انشاءالله د چمن ولسه په تاریخ کې به د ده په ورانېدو کې د ده په خرابېدو کې به ستاسو ډېر لوی نوم وي ستاسو به ډېر لوی تاریخ وي چې د دې بربادۍ بنیاد د چمن د پرلته څخه و د افغانیت د ورورولۍ د پښتونولۍ د یووالي بنیاد د چمن د تاریخي پرلته څخه و زه بلکل په دې خبره قانع او قایل چې زموږ د ولس نفس تر پزې رسېدلی دی ساه یې بنده ده په دې پوه یو خو دا وایو ګرانو وطنوالو موږ تر اوسه نه توپک ته لاس کړی دی نه موږ جنګ په خوا مخ کړی دی او نه موږ د تشدد پر خوا مخ کړی دی نه غواړو خدای دا غواړي چې بیا په تا کې خپله سینه د یو څو ځوانانو په وینو تویولو ټنډه کړي دا موقع موږ درته نه ورکړو دا به دی خپله کړي دا پرلت پر ده بوج دی دا په زرونو انسانان دا چې د هرې ورځې په حساب راځي دا سره جنډه چې د ده د کلي په دروازه کې نن تاسو ورته وګورئ دا لار چې ځړېږي دا داسې دی لکه د ده پر سر چې دا ګرد وطن سپور وي دا ستاسو کانتینران دا ستاسو د افغانیت دا ستاسو د پښتونولۍ ستاسو دا د ورورولۍ پیغام چې تاسو هره ورځ ټول افغان ملت ته ورکوئ ټول مظلوم بلوچ ته ورکوئ دا پر ده بوج ده په دې خوا مه بدوئ منډولي ته وایم
ګوګي ته وایم، غوث الله ته وایم، عبدالصادق ته وایم، ملت پاله ګوندونو وروڼو ته وایم، فیض محمد ته وایم، شین ته وایم، هر ملګري ته وایم چې ګرانو وطنوالو په دې خوا مه بدوئ. ستاسو دا غږه، ستاسو دا پرلت دا داسې دی لکه دا ټول وطن چې د دې ریاست پر وږو بالا وسپور وي، او دا به سرته رسېږي، خامخا به رسېږي. خو یوه ګیله مو ده، بیا یې کوم، بارها یې کوم چې مولوي صاحب ته د یو افغان په صفت، د یو مسلمان په صفت، د یو با اختیاره چې ته زه با اختیاره یم، زه په توپک راغلی یم، زه په زور راغلی یم، زه په خپله راغلی یم، پر ما د هېچا اثر نشته. نو زه د تا پوښتنه کوم، ستا او ستا ضمیر ته په خپل ګریبان کې وګوره، دا زموږ ناوې خور چې پرون د دې کیلې مخ ته ولاړ وه، دا ستا ضمیر مني؟ ته خو مسلمان یې، ته خو عالم یې، تا ته خو هم د رښتو د قرابت قرآن درس درکوي چې دا به پالې. دا پرون 5 ورځې مخکې پر دې پرلت پر سټیج باندې مولوي صاحب دا چې منډولې لایو ویډیو چلوله چې مېړه د ما سره ناست دی، کور ودان لیدلي چې په هاخوا ناسته ده، 3 بچي د ما سره دي، 2 بچي د هغې سره دي، هغه دې ته نه رایله کوي، دا هغه ته نورې له کوي. نو ولې په دې سر نه خلاصوې؟ هر فرمایش ستا هر فرمایش دې پرلت د پرلت ګډونوالو، دې تاجر لغړي اتحاد، دې ملتپالو ګوندونو ستا پوره کړی چې ته وایس میسج وکړه، په دا طرز یې وکړه، تا ته وایس میسج سوی دی چې ته خط ولیکه، موږ وایي ته ولیکه، دا به یې د دستخط کې ستا لیکلی خط دې ملتپالو ګوندونو دستخط کړی دی. نو زه دا پوښتنه کوم، که ته په رښتیا د دې کیلې د اثره وتلی، که ته په رښتیا د پاکستان د ریاست پر وږو دلته ناست نه یې، که ته خود مختار یې، که ته په رښتیا امارت اسلامي افغانستان یې، نو زه بیا د تا پوښتنه کوم، پر دې خپل ولس ننګ وکړه. در تا په ډېر کمزوري پوزیشن کې چې ته موږ سره په جنګ وې، پر هر قدم دې بم ورته ایښوی، پر هر قدم دې خودکشي ورباندې کوله، د شهید جنرال رازق څه هېچا دا لاره بنده نه کړه. نو ته یې ولې نشې کولی؟ ستا دپاره خو زه په نړۍ کې ریښې لرم، په یو لویه نړیواله نظریه دلته ناست یم. ستا خور، ستا ناوې، ستا مور، ستا بچي، پلار د موره د لوره بېل، مېړه د کور ودانې بېل، لور پلار زله بېل، خور ورور زله بېل، بچي یې پر یوه پر بله. او څومره د افسوس خبره ده، افغان ملت نن په دې خوا هم 5 د کیلې جاسوسان، 5 په هاخوا هم پر افغان ملت یې کاروبار شروع کړی. ښځه په 1,00,000 اړوم، سړی په 50,000 اړوم، انټري ده او فلانه ده. یعنې دا خو زموږ دپاره په مځکه چیښېدل پکار دي ځانونه، چې زما د خور د تګ او د راتګ، د تللو او د راتللو قیمت خلک وسلوي، او زموږ خلک دا پیسې واخلي ماښام بچانو ته د یو افغان خور په دغه طریقه په اړولو کټه ورباندې کړي، وایي نن مو ډېر غټ کاروبار کړی دی، یا ډېر هره ورځ حاجیان ملایان په مختلفو نمو دا عطر ولګوي، غسلونه وکړي، ګرد د ورځ په دا کیله کې د یوې انچې دپاره تېروي، لعنت چې پر داسې پیسو وي چې ته په دې باندې خپل بچیان ساتې. ګران وطنوالو، دا وطن فیصلې ته رسېدل والا نه رسېدلی دی، بلوڅ رسېدلی دی، پښتون رسېدلی دی. انشاءالله زه تاسو ته دا خبره که مړه وو که ژوندي وو، ځکه چې دوی په مړ پسې ډېر څرک دي، دوی په ملت فعاله سیاسي کارکنانو پسې، په دې سب کې ولاړ په لغړیانو پسې، په دې سب کې ولاړ په تاجرانو پسې ډېر په څرک دي. مرګ و ژوند د الله په لاس دی. کومه شپه چې پر کور وي دا پر ګور کېدلی نه شي، کومه شپه چې پر ګور وي دا پر کور کېدلی نه شي. خو که مړه وو که ژوندي وو، دا لمر په سترګو وینو چې پر دې بلوڅ پښتون وطن به راخېږي، د دې ریاست او پاکستانیت په نامه د پنجاب د دې غلامۍ به ځان خلاصوي. دا په سترګو وینو، او دا خبره ورته کوو
ډېر په واضح الفاظ یې ورته کوو چې مه کوه خدای ته وګورې دې ولس ته لاره ورکړه. مولوي صاحب په دې خبرو سر خلاص کړ. دی که ځان نه په پوه کوي د پاکستان په نامه به ده ټول مظلوم قومونه د پنجاب په قفس کې سره راتړلي، د هغوی در فیصلو به یې لاندې کړي، وسایل به یې لوټي. خو تا ته وایي چې ته همت وکړه، ده ته وایو نور خوند به لکه پر واخې. دا یاد ولره، نور خوند په لکه پر واخې. هغه څه چې دې کړي دي د هغه به هم دې قام ته حساب ورکوې او د نورو څه کولو څخه لاس واخله. ګران وطنوالو، موږ په خاموشه نه یو ورته ناست، موږ په انتظار نه یو ورته ناست. هره ورځ پر دې باندې زموږ قامي سنجیده ناستې کېږي، پر دې باندې خبره کېږي. زه تاسو ته باور درکوم، نه موږ پرون د ګوند په حیثیت د باچا خان د فکر په حیثیت باندې نه موږ پرون دا ولس دا کام یوازې پرېښی دي، نه سبا پرېږدو. موږ پوه یو دوی لګیا دي دا ښار خرابول غواړي. دلته د پولیسو په جامه کې په یوه نامه و په بل نامه د ښار معززه خلک، د ښار د جرګو خلک دا پټانه دننه که 15 لکه ځینې واخله، 2 لکه ځینې واخله، او چې څوک په کومه طریقه د نمایندګۍ پر کرسۍ ورته ناست دی هغه ته چې بیا څوک ورسي سترګې پر هغه ټکي وایي ما خو تا خو ماته ووټ نه دی راکړی، و ورور ته وایي تا خو هم زه نه یم راوستلی، و بلګري ته هم وایي تا خو زه نه یم راوستلی. زه یوازې وکیلو ته جواب دیم، زه ولس ته جواب دی نه یم. ما په کرلو پرور کړي دي، ما په عربو پرور کړي دي، زه به یو وار هغه ګټم که SHO راله راوړي، که چک پوسټ راله راوړي، که هر څه کومه زه به یو وار خپل سر پوره کوم، بیا به خبره کوم. خو دې پولیس ته وایو، دې انتظامیه ته وایو چې مه کوئ د دې کارو لاس واخلي. د دې وطن معززین خلک په داسې طریقه چې پټانه یې دننه که پرېشرایز یې که دا به ستا په غاړه کښېږي. که سهار دا پرلط فیصله وکړي قسم په خدای که بیا په میاشت دا د تانې ګېټه خلاصي چې د هر چا متعلق فیصله وشي. دغه به وسار ته ګورې په شپه کې به ستاسو بستره ګول کېږي. نو داسې مه کوئ. د دې ریاست دپاره یا د ریاستي جاسوسانو دپاره د قام شملو ته لاس مه اچوئ، د قام پر ننګ حمله مه کوئ، د قام پر غیرت حمله مه کوئ. موږ دوی وینو، وایي موږ په سیاست کې مداخلت نه کوو، په یوه یې مینې پسې په زور په جبر ته در هر حده ځې. عدالت یې د خپل فیصلو تابع کړی دی، د هغه کورو ته لاس اچې. نن تاسو وګورئ ستاسو د دې کوټې یو مینې دی د عادل بازۍ په نامه باندې دا ریاست در کومه ځای ورسره ولاړئ، د الیکشن کمیشن یې نه کوي او زه په سیاست کې مداخلت نه کوم، زه په عدالت کې مداخلت نه کوم، زما په هیڅ شي کار نشته او ته هر کار د خپلې سینې لاندې راوستل غواړې. ګرانو وطنوالو، زموږ د ملتپالو ګوندونو، زموږ د دې لغړي تاجر اتحاد فیصله سوې ده، بیا برای ماخستنه پورې پر دې موږ پراخې ناستې کړې دي چې بیا موږ ته دا ویل سوي دي چې بس په 15 ورځې کې دا مسلې حل کېږي. د ملایانو لخوا دا حلونه او پیغامونه راغلي دي. 15 ورځې که 10 ورځې دا د دوی کار دی. زموږ دا فیصله ده چې پر 4 تاریخ را روان 4 تاریخ د دسمبر موږ خپل د کسټم تجارانو ته وایو ستاسو موږ ډېر خیال ساتو. دا وخت ستاسو دواړو طرف ته د پښتنو افغانانو د فرش فروټ د کاروبار سلسله روانه ده. موږ نه غواړو چې زموږ ولس زموږ نه تنګ شي، زموږ خدای مکه ناراضه شي. خو خواست درته کوو د دې ملتپاله ګوندونو تاجر لغړي اتحاد سره مرسته او ملګرتیا وکړئ. ستاسو په خاطر یا د هغه مذاکراتو په خاطر چې موږ ته هره دویمه ورځ د سبا او د بل سبا دا ویل کېږي. تر 4 تاریخه پورې موږ د دوی انتظار کوو. پر 4 تاریخه به د بد ورځ وي، د دې پرلته څخه به په یو لوی عظیم شان جلوس کې ځو، د ډي سي د دفترو مخ ته به درنه اچو، د SI او د MI د دفترانو مخ ته به درنه اچو. هغه درنه کې به بیا فیصله کوو چې مخ ته څه کوو. خوښه مو ده؟ لاس پورته کړئ. پر 4 تاریخه به ټول راځئ. دا پرلت دا درنه به د ډي سي د دفترو مخ ته اچوئ. دا چې هره فیصله وه پر هغه فیصله به سره ولاړ یو، پر هغه به سره ملګري یو، په هر
صورت به دا نظام بیرته په شناختي کارت او په تذکره به حلوو د دې دپاره به تر هره حده ځو دا قام دا وطن به په خپل همت په خپله ورورولي په خپله پښتونوالي په خپل افغانیت باندې ژغورو ډېره